بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو یو ځل بیا ښه راغلاست. په نن درس کې موږ تاسې په ټاسک بار مینو کې سیټینګز خو به راتلونکی درس وي، خو د نن دغه د مینو اخري درس دی چې په دې درس کې موږ تاسې ټاسک بار مینو کې ځینې آپشن نه وایو. نو ټاسک بار باندې موږ کله ښه کلیک وکړو، دلته وګورئ کاسکیډ وینډوز، شو وینډوز، سټاکډ او شو وینډوز ساید بای ساید. دا اوس وخت دپاره غیر فعال دي. د دې د فعالولو دپاره موږ تاسې باید یو څو وینډوګانې خلاصې کړو. دا وګورئ یوه وینډو ده ما خلاصه کړله، په همدې شکل دا فولډر هم خلاصومه، دا یو بل فولډر مې خلاص کړ، ریسایکل بین هم خلاصوم، مطلب وینډوګانې خلاصوم، مختلف فولډرونه خلاصومه. دا به ټول خلاص کړئ او دا به ټول کلیک ورباندې وکړئ تر څو ستاسو سکرین ته دا ټول څنګه شي پاس ولاړ شي. اوس که زه راشم ټاسک بار ته وګوره، دا ټول آن شول. کاسکیډ وینډوز که په دې باندې زه کلیک وکړم، ګوره وینډوګانې دې ته کاسکیډ ویل کېږي. په دې شکل دا وینډوګانې برابرې کړئ. بیرته که زه په دې اپشن باندې کلیک وکړم انډو کاسکیډ آل وینډوز، ټول وینډوګانې به خپل حالت ته بیرته ولاړ شي. بیا زه کلیک کوم شو وینډوز سټاکډ، دې ته سټاکډ حالت ویل کېږي. بیرته که زه راشم دلته انډو شو آل وینډوز سټاکډ باندې کلیک وکړم، وینډوګانې به خپل حالت ته راشي. بیا که زه ښه کلیک وکړم شو وینډوز ساید بای ساید، ټول وینډوګانې به څنګ په څنګ موږ ته معلومیږي. بیا که زه دلته کلیک وکړم انډو شو آل وینډوز ساید بای ساید، بیرته به وینډوګانې خپل عادي حالت ته راشي. بل که زه یو ځل غواړم وینډو ډیسکټاپ ځان ته ښکاره کړم، د دوه طریقو نه کولی شم. یو دا د په ټاسک بار باندې ښه کلیک کوم او دلته ورته وایم شو د ډیسکټاپ، ډیسکټاپ ماته څنګه کا ښکاره کا، او که بیا هلته راشم ورته وایم شو اوپن وینډوز، ټولې وینډوګانې به خلاصیږي. دویمه طریقه ډیسکټاپ د ښکاره کولو دا ده چې دغه کونج کې تاسو ګورئ شو هایډ ډیسکټاپ بټن ده، دې باندې که زه کلیک وکړم ډیسکټاپ ماته ښکارېږي. که بیا زه کلیک وکړم ډیسکټاپ باندې ټولې وینډوګانې چې موجودې دي هغه بیرته څنګه کېږي، د ډیسکټاپ مخه نیسي، ډیسکټاپ د پاسه خلاصیږي. دلته که زه راشم ورته وایم شو د ډیسکټاپ، ډیسکټاپ ماته ښکاره کا. دا ملګرو ځینې ویوز دې ته ویل کېږي چې موږ تاسې که خلاصې شوې وینډوګانې، ګوره هر پروګرام چې موږ خلاصوو هغه یو وینډو لري. مای کمپیوټر که زه خلاصوم د په حقیقت کې چې موږ ته داسې خلاصېږي دا یوه وینډو ده. نو دغه وینډوګانې که موږ زیاتې خلاصې کړي وي او ویوز څنګ په څنګ ږدو، کاسکیډ په شکل باندې ګورو، د دې لارې نه موږ دا کار ترسره کولی شو. بل ملګرو ټاسک بار باندې که موږ ښه کلیک وکړو، دلته یو اپشن دی ټاسک منیجر. ټاسک منیجر کې به موږ په وینډوز اډمنسټریشن کې دا ټریننګ چې دی دا سمپل وینډوز پی وي اس دی. په اډمنسټریشن پی وي اس کې به زه تاسو ته مکمل ټاسک بار باندې مکمل ټریننګ جوړوم، هلته به دا ډېر په تفصیل سره تشریح کېږي. ایډوانس ټاپک دی، دلته ویل ضروري نه دی. لاک د ټاسک بار، ګورئ اوس زموږ ټاسک بار لاک نه دی. وګوره زه که د ماوس دې ته نږدې کوم لاک نه دی، یا زه دلته کلیک وکړم لاک، وګوره اوس لاک شو. اوس که زه ماوس دې ته نږدې کوم کار نه کوي. که زه دا ان لاک کړم، اوس وګوره دې ځای نه زه کولی شم دا ډیسکټاپ دا ټاسک بار څنګه کړم ریسایز کړم، یا فرضاً د دې ځای نه اخلم چپ طرف یې راوړم، پاس طرف، له ښي طرف ته لاندې طرف، بیرته داسې نیسم ریسایز کوم. دا په هغه وخت کې زه کولی شم چې کله زما ټاسک بار لاک نه وي. لاک څه ته ویل کېږي؟ قفل کولو ته یا بندولو ته. که چیرې زما ټاسک بار لاک نه وي، زه دا کارونه کولی شم، ریسایز کولی هم شم او د ډیسکټاپ پاس طرف، ښي طرف، لاندې طرف، هر طرف ته وړلی هم شم. که بیرته زه لاک د ټاسک بار باندې کلیک وکړم، اوس وګوره زه دا کارونه نشم ترسره کولی. او بل اپشن دلته زموږ د ټاسک بار سیټینګز. ټاسک بار سیټینګز موږ ستاسې د راتلونکي ورځې درس دی، هغه به انشاءالله زه تاسو ته کوشش کوم چې ټاسک بار سیټینګ ډېر په ښه شان درته تشریح کړم تر څو تاسو د هغې څخه بهترینه استفاده وکړئ، بهترینه ګټه واخلئ. نو دا ملګرو زموږ او ستاسې د نن ورځې درس. امید دی چې تاسو به د دې درس څخه ډېر څه زده کړي وي.